د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده. د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده، په کابل او پیښور کې افغان یو دی. د ختیځ ټي وي قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، زه یم مصطفی میاخیل. قدرمنو دوستانو، تاسې زموږ تمثیلي ویډیوګانې کتلې، زموږ تمثیلونه هم کتل. نو نن درته داسې څوک در پیژنم، داسې چا سره مرکه کوم چې د پیژندګلوي احتیاج نه ده، ځکه تاسې ټول له څیرې سره بلد یاستئ. دا چې خوشبختانه موږ نن په افغانستان کې دی له ځان سره لرو، په ننګرهار کې. نو دا زموږ لپاره ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دوی زموږ سینیر دي، ډېر مخکې دي، ښه کار یې کړی، تجربې لري. په همدې خاطر موږ هم راغلو چې دوی نه به یو څه تجربه هم واخلو، د دوی هغه خاطرې به موږ ځان سره واخلو، هم باید تاسو سره در وپېژنو چې نعیم مخلص د کوم ځای ده، چیرته ژوند کوي، شخصي کاروبار او د فلمونو سره سره شاعري، دا به هم درته کوو، ټوکې ټکالې به هم سره کوو. مخلص صاحب، تا ته ښه راغلاست وایم، لوی کور ته ښه راغلې، خپل کور ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه زما وروره، الله مو خوشحاله لره آباد اوسئ. راغلی ما ننګرهار کې یم دلته، او له بده مرغه لږ غونډه کې ناروغه شوی یم، تبه مې ده پرون سهار نه دی خوا، خو ستاسو خاطر را باندې ډېر زیات ګران دی. حالانکه دا دی اوس هم په دې کمبلک کې پروت یم، خو شهباز ویل چې یاره ملګري راځي، ما بالکل په سر سترګو تاسو خو ستاسو په وجه موږ خلک پیژني، چې تاسو نه وی نو نعیم مخلص هېڅ هم نه و. نو ډېره مننه کوم، ډېر زیات خوشحاله یم چې خپل کاله ته راغلی یم، خپل کور ته راغلی یم، او لوی کور ته راغلی یم. الله مو آباد لره. خدای دې تل راوله. مخلص صاحب، څو پوښتنې کوم چې هغه ډېر مهمې دي. وینځونه راووته، لنډې لنډې ویډیوګانې، او په یوټیوب او په خواله رسنیو سوشل میډیا کې ډېرې پر مخ لاړې، ښه ترقي وکړه. په فلم او ډرامه کوم منفي اغېز شته او که نه؟ اصل کې زه خلکو ته دا خبره ډېره کوم، زه یم چې دا واینز څومره دي که نه، دا فلانی دی او دا ډنګری دی او دا ډنګری دی او دا ډنګری دی، دا واینز به ختم شي، دوی سره نور هغه سبجیکټس نشته چې لکه دوی پرې نوی کار وکړي که نه، بس 4-5 منټه حاکه ده په ون ټیک کې. نو دا خو لکه اداکاري یا دا خو ډېر لوی هنر غواړي، داسې داسې خو نه ده. اوس که یو سړی بدر منیر ته ګوري یا جهانګیر خان ته ګوري یا آصف خان ته ګوري، نو هغې پسې شاته چې کوم دی نو 15-15 کاله مزل دی، الله هغوی دغه ځای ته رسېدلي، دومره سټرګل یې کړی، دومره محنت یې کړی. او یو سړی د شپې راځي او هغه چې کوم دی اسمان ته رسي، دا د سوشل میډیا د ټولو نه بدرنګ مخ دی، خو چې څومره زر ورسي هماغومره زر په سرکونډو کې راویې غورځوي. ستا مطلب د وینز هغه چې څنګه سړی مخکې وړي، هماغسې لکه د پوډرو کاروبار چې سړی یو ځل جګ کړي، بیا ځمکې ته داسې خطا کړي چې ټول عمر جګېدی نه شي. خو بیا هم هر سړی چې په وینز کې کار کوي، یو څوک خندوي، یو څه الفاظ کاروي، ګریوان وشکوي، جامې وشکوي، یا موږ یې ګورو، تاسې خپله هم خپله همدغسې خاکې جوړوو، ځکه اول ګوته باید ځان ته ونیول شي. آیا دغه هم ممثلین کېدی شي که نه؟ ممثل بیل تعریف لري، کړوړی بیل دی، هغه د هنر بیل ده. مسله دا ده چې لکه اوس تا د یو سکرپټ درکړي، لیک تله درکړي چې بهی دا به ته وې. اوس زموږ ټلویزیون دی په پېښور کې، پښتو څانګه چې کومه ده، پای کې موږ کار کوو. ما سره یو لږ دی، هغه په ډرامه کې هیرو دی، زما پکې ډېر غټ کردار دی، 15 قسطه شوي دي، سلسلې واره ده، یو 15 پاتې دي. نورالبشر نوید صاحب ډرامه لیکلې ده. هغه هلک دومره تنګ شو چې هغه ویل چې یار دغه سکرپټ یې وغورځه، ما ته وایي دا څه مصیبت دی مخلص، دا خو زه نشم کولی یار، دا اکټینګ دومره ګران دی، ما خو په خیبر کې په فلاني کې او ډنګري کې کار کړی، خو لکه دا خو ما ته پته نه و چې دا دومره ګران. نو ما ورته ویل روکې چې ته چې صحیح کار کوې که نه، ته صحیح فوټ ورک استعمالوې، ته صحیح باډي لینګویج استعمالوې، ته صحیح ډایلاګ ډیلیوري استعمالوې، ستا ډایلاګ کې تسلسل دی، نو دا چې کوم دی دا به ته په ټلویزیون کې زده کوې، او د دغه استادانو سره به ته کار کوې، نو الله به دې مقام ته رارسي. نو او بیا 3 کیمرې دي، لکه واینز خو یو کیمره یا به زمونږ د CD ډرامې وي، هغه به یو کیمره وه، دلته به ولګېده، هغه به ډایلاګ وي، دلته به ولګېده، ما به ډایلاګ ویلي.
بیا باخ ولاړه بس ماسټر شاټ بو دواړه به ډایلاګ وي بس سین کټ ډایلاګ به تقریبا په درې حالات کې اثر په درې لانګ او زوم بالکل او دغه چې کوم دی دا درې کیمرې اټ ا ټایم لګېدلي یو دا کیمره ده یو دا ده یو فرنٹ ده کله کله پکې څلورم هم راشي دغه څلورو کیمرو ته موومنټ کول دغه ته خپل ایکسپریشنز راوستل چې دا کیمره ما دومره رالي دې کیمرې زه دومره راخیستی یم دې کیمرې زه ټول راخیستی یم هغه حساب سره ایکټینګ کول دي بالکل نو دا ډېر ګران کار دی مخلص صاحب زه ممثل بیا چاته یم زما په تعریف چې 2000 کسان ناست دي ستا خبره درې یا څلور کیمرې ورته لګېدلي دی د سټیج په سر تمثیل وکړي خلک یا وخندي یا یې وژړي یا یو پیغام ورته ورکړي هغه ممثل دی ځکه ډېر سخت کار ده او ښه فن ده دلته متاسفانه زموږ پښتنو کې که هغه لر دي که بر دي په ممثل ته ریشخندي دا ډم ده دا داسې دا الفاظ کاروي خو که د ممثل په تعریف څوک پوه شي چې ممثل څه کوی شي یو څوک مستقیما زه تاسو ته وایم تاسو مستقیما لاړ شئ اشرف غني ته څوک انځاو کړي مستقیم مخامخ درته وایي چې ستا داسې نشي کوی خو ممثل غله ته غل را برسېره کوي رشوتخور را برسېره کوي ټولنه کې هغه بد دودونه چې دي دا ټول هغه کوي خو متاسفانه زموږ ذهنونه یو څه جوړ نه دي موږ ورته بیا نور نومونه ورکو خو دغه ځای جوړ کوي دا ځم چې کله جوړ شو هم موږ جوړېږو هم ځان جوړېږي او هم ټولنه جوړېږي هم وطن جوړېږي مخلص صاحب شاعري هم کوي کله کله خو بس داسې تبازمۍ کوم شاعري بس شاعري خو راته پته نه لګي خو بس راځي یو څه شی لیکو نو مین شوی خو به نه نو مینتوب نه خو بغیر خو شاعري کېږي نه مینتوب خو پکې اولنۍ پوړۍ ده او خامخا یو وخت داسې راځي په ژوند کې ځواني وي او دا د هر سړي په ژوند کې راځي او بل دا چې شاعر چې کوم دی د حسن پرست وي دی به خامخا هر وخت هر ټایم دی لکه مطلب دی یو ګل د خوښېدی شي یو انسان د خوښېدی شي خپل بچی د خوښېدی شي هر یو شي سره مینه کول دا حسن پرستی ده نو شاعر خو حسن پرست وي د هغې نه بغیر د شاعري نشي کولی موږ پښتانه سر د پاسه سر نه منو دا خو منې را سره که نه سر د پاسه سر نه منو که ډېر غریب مو خو سر د پاسه موږ سر نه منو که هر څنګه یو خو د ښځې د ټینګې نه یو کبابي ته پته ولګېده باور وکړه چې نه اصل کې زما کور والا چې کوم ده نو هغه زما د ترور لور ده او زما نه کشرم ده نو هغې ته خو دا پته وه چې د ډرامو کې کار کوي او لکه هغه بلده وه د زما د فن سره نو داسې ډېرې ښځې چې ته واده ښادۍ له لاړه شي ورته وایي ستا دا خاوند خو چې کوم دی نو دا ګوره جینکو سره سندرې وایي او دا داسې راجوختې کې دا جینۍ یو کلی لاس نه ونیسي او ورته وایي دا خو نو چې دا شی دا ونه کي نو بیا خو دا مولا دی جومات کې به کیني هم په دې شي نو مخلص ته خلک پیسې ورکوي نو هغه بلده ده دې خبرو سره مخلص صاحب راځه یو غزل به درنه واورو ځکه چې مینوال تا د هنرمند او د اکټر په توګه پیژنې خو د شاعري نه زه خپله شهباز لالا پوسټ کړی و چې شاعر مخلص نو زه هم داسې حیران شم چې راځه نن درنه یو غزل اورو غزلې خو ډېرې زیاتې دي خو ما ته داسې اکثر یاد هم نه په یادو باندې خو کوشش کوم چې زه وایم چې د کوم سړي جانان نه وي زه وایم چې د کوم سړي جانان نه وي زه وایم چې د کوم سړي جانان نه وي او خدای ګو په هغه کې به ایمان نه وي او اوس دلته په ښځو خاپیري کینی اوس په کوی قاف کې جوړ پیریان نه وي او څوک چې په جرګو مړي ونه بخي څوک چې په جرګو مړي ونه بخي دغه به د دې دور انسان نه وي او هلته د عمل شونټۍ روښانه کوي چرته چې به ځمکه وي اسمان نه وي او چرته چې هغه او هغوی یو شي نو چرته چې هغه او هغوی یو شي نو ګل کاکا به ویل هلته شیطان نه وي او یو د مخلص او د صابر قصه یو د مخلص او د صابر قصه او هیڅ نه یم چې دغه سو یاران نه وي ډېر ښایسته مخلص صاحب دا پوښتنه مې باید مخکې کړې وی خو اوس به یې وکړو د پېښور کوم ځای سره تعلق لرئ پېښور کې خو پښتونخوا کې زه په 400 کې ژوند کوم دا وخت او اصل کې یم مومند
او دلته چې کوم دی نو په کامه کې مې هم خپلوان شته دی په افغانستان کې په کامه کې مې خپلوان شته دی عثمان کاکا که چېرته زما د اواز اوري سلام هم ورته کوم او زړه م کېده چې لاړ شو کامې ته دغه خپل وطن لږ وینمه نو دغه تنده م اکثر پاتې شي دلته چېرته شوګانو له راشم یا اختر کې راشم وخت دومره نه او دا ځل خو اراده کړې م وه خو بس دا تبه پکې په ما باندې راله ناجوړه شومه نو په دغه پاتې شو نو بس دغه نن سبا په اشنغر کې یم په 400 کې ژوند کوم او اصل نوم د همغه ځای دی که د کامې اصل خو زمونږ خو چې کوم مشران دي زما نیکونه هغه هم د دې افغانستان دي هم د دې کامې نه راغلي دي دلته مومندو ته تاسو نوې خبر ګوره ښه دلته مومندو ته راغلي دي مومندو کې بیا دلته میشته شوي دي او موږ بیا د مومندو نه ډکي ته رالو ډکې یو کلی دی دلته اشنغر کې او ډکې امیر آباد ته وي او بیا اوس تقریبا چې بس خاص په 400 کې یم او که چېرته تاسو راپېښ وئ نو شهباز سره رابطه کوئ تاسو ته به زما ځای ښیي انشاءالله راتلی شي انشاءالله حتما به راځو ځکه زه فارمیسیست یم کله کله مانه څوک پوښتنه کوي چې فارمیسي او تمثیل دا ډېر لرې خبره ده بیا زموږ ژوند دا ډېر توفیر لري تضاد لري زه وایم چې بس توکلي خدای پکې راوستلو چې خدای توکلي راوستلو انشاءالله چې اوس زموږ دغه ده حتما راځو به موږ به هم موقع برابرو ځو به هلته به له تاسو سره ډرامې جوړو افغانستان لپاره د پښتنو لپاره به کار کوو او په ګډه په اتفاق به کار کوو موږ به دا نه وایو چې زه افغانه یم زه پېښور یم دا خبر نشته افغانستان باور په خدای کې زه چې کله پېښور یادوم زه وایم چې د افغانستان 15 ولایت صحیح خبره د تورخم پوله هېڅ کله پښتون نشي بیلولی مخلص صاحب بالکل بیلی نه چرم نه بالکل یې نشي بیلولی که دا خلک ځان نه دا زړه لس ټوټېږي نو د تورخم پولې نشي بیلولی دا سوال نه پیدا کېږي بل دا چې د حکومت سیاست بیل خبره خو د پښتنو زړونه سره یو دي پښتانه یو دي دا هېڅ کله نه بیلیږي دا د باچا خان دا د خوشحال خان دا د احمد شاه بابا میرویس خان دا د دوی اولاده ده او دا به انشاءالله چې بیل نشي سره دا خو یو زنځیر ده چې اصل کې اسمان ته دغه زنځیر ورسېږي انشاءالله نه به بیلیږي سره بالکل او که زمونږ باچا خان بابا دی یا زمونږ ساحل صاحب دی یا اجمل خټک بابا دی چېرته چې هغوی شعر ویلی دی او هلته پې ستونزې هغوی ته جوړې شوي دي نو هغوی راغلي دلته په افغانستان کې هغوی افغانستان په خپله غېږ کې هغوی اخیستي دي هلته نه دي پرېښی او دلته ول ځای ورکړی دی نو څنګه به یو بل بیلیږي به څنګه به لکه مطلب دی چې دا خو سوال نه پیدا کېږي زمونږ حکومتونه په خپل ځای باندې خو زمونږ خبره د پښتنو کوو بالکل موږ خبره د پښتنو کوو زمونږ هلته مجبوري ده پاکستان دی پنجاب دی سند دی هغه په خپل ځای باندې خو لکه قسم دی تاسو یقین وکئ چې بس د افغانستان متعلق زه یم چې هلته هم څوک خبره کوي او په بده خبره کوي په خدای قسم چې ورته مې په مخ باندې خبره کړې ده که هغه هر څوک وي خو ته مې چې نه داسې نه ده تاسو لاړ شئ تاسو هلته د خلکو هغه مېلمستیا وګورئ د هغوی هغه منډې ترډې هلته وګورئ د هغوی هغه محنت او مشقت وګورئ چې هغې څومره مینه موږ سره لري یار مخلص صاحب خبره د عوام ده خبره د پښتنو ده زه لاهور ته تللی یم یو پنجابي ماته ویلې چې کاشکې زه پښتون وی افغان وی همداسې ده حکومت چې هر څه کې هغه خپل سیاست د خپلو سره پوهېږي خو موږ تاسو دا نه دي فکر چې یو بل سره نفرت او خبرې وکړو اکثره ټیک ټاک کې تاسو ګورئ مخلص صاحب دې باره کې مثال زه راخلم په ټیک ټاک کې د پېښور خلک پاسېږي یا یو نوم بل نوم افغانانو ته اخلي د افغانستان بیرغ چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پې لیکلې هغه شکوي بې عزته کوي خپو باندې بدرېږي همدارنګه د افغانستان خلک ځي د پاکستان چې په هغې کې سپوږمۍ او ستوری بیرغ یو د پاکستان یا د عمران خان یا د عیسی نه د بیرغ د هر پاکستانی دا بیرغ د هر افغانستانی دا دلته د بیرغ لاندې ټول ژوند کوي که زه یو چاته د یو چا بیرغ ته کوم خو زما خو مخلص ملګری ده زما خو نور ملګري هلته شته دي نو ما خو دوی ته هم سپکاوی وکړه که نه ولې څه ضرور څه پیغام لري هغو خلکو ته چې افغانان دي د پاکستان بیرغ بېعزتي کوي هغه کوي عزت و عزت د الله لاس کې دغه سړی د خپل ځان بېعزتي کوي خو نفرت خوري او هغه خلک د دې خوا د افغانستان بیرغ کله ور راشي کله کې دې خلکو ته پیغام څه ده ما ټول عمر په دغه خلکو پسې کمنټس کړي دي او د سپو نه مې زیات سپک کړي دي دا د افغانستان او زمونږ د پاکستان خبره نه ده
ګوره دا ښه او بد دا په هر دور کې او په هر وطن کې شته. والله علم دغه خلک څوک دي، دا چرته دي، دا په کوم ځای کې دي. یو سړی په کوټه کې ودرېد د افغانستان په بیرغ باندې خپې کېښودې، شرم دې وکړي دا خلک. زه خو دا ډېر ښه پوښتنه وکړه. ما دا خبره کولم غوښتل، ما وی چې زه به دا چې کومه مشاعره وه نارنج ګل او ما که زما پکې نمبر راغی زه به دا خبره ضرور کوم چې خدای قرآن ته وګورئ، د خلکو لکه د وطنونو بیرغونه د دې قدر وکړي، د دې عزت وکړي. لکه ته په بیرغ باندې ودرېدې، څه تندر دې راوغورځاو، څه چلو شو؟ تا د خپل ضمیر به تا نه ملامته کوي چې خدای دې کور ورکړه. هغه افغانستان خو پرېږده، په دې باندې کلمه لیکلې ده. بالکل نو دا ډېر بد کار دی. دا مه کوئ، د دې نه بالکل پرهیز وکړئ. قومونه د دې لپاره پیدا کړي چې هغوی یو بل سره تاسو وپېژنئ. اوس که زه وایم چې نعیم مخلصه دلته 15 نعیم مخلصه دي، نو زه به وایم چې کوم نعیم مخلص خو ما ته که وویل شي چې هغه د 400 نعیم مخلص، نو زه ډایرکټ ماته ذهن ته راځي چې الله تعالی قومونه د دې لپاره پیدا کړي چې تاسو یو بل وپېژنئ سره، نه د دې لپاره چې یو د بل مقابله کې ودرېږي. هغه کې ژبه یو ده، دین یو ده، خدای یو ده، ایمان یو ده، نو بیا نفرت د څه لپاره؟ قدرمن دوستانو، سیاسي خبرو دې خبر نه تېرېږو. مخلص صاحب جی راځه یو دا راته ووایه چې یو ډایلاګ راته وکړه. یاره زه خو یم چې وبښئ، ډایلاګ خو به ونه کړی شمه، لږ انرژي غواړي. دغه دې باندې پوهه دغه لکه چینجی دغه دې نوي هغه شوي دا اصل کې دا زما شاګردان دي، دا لکان داسې ماشومانو ما به سټیج ډرامې کولې. نو دوی به ما سره په دې سټیج باندې ډرامې کول. زه لاس د سکرین ته نه وم راغلی، بیا نه مخکې ما له 20 کاله سټیج هم کړی دی که نه. نو دا دغه لکانو دا هغه بیا ما پسې بار راتلل کلي ته چې یاره ته موږ خپل منځ کې بیل شوي وو، ته راشه دا چینل د سره په نیمه کومه لالا نیم ستا نیم زما. او خو بیا ما زه اګري نه شوم، ما ورته غاړه نه کېښوده. ما مړه دا واینس لکه مطلب چې لکه دا هاکې خو شل پیرې چې اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو او علمزی مجاهد یو خاکه وکړي او بیا هغه نعیم مخلص کوي یا نور خلک کوي، عام خلک، نو بس هغې به څه خوندي. بل دغه شي نه موږ ډېرې پیرې کتلي دي، هر سړي په ټلویزیون باندې کتلي دي، په سټیجونو یې کتلي. نو بس په دغه باندې بیا مجبور شوم دغه نه ورسره لاړم. دغه 3 پروګرامونه مې ورله کړي دي او لکه د چینجي نو هغې وویل چې یاره لکه د مار دا یو ټکی دی چې دا د خلکو نه هیر شي. نو ما خو خیر په خپل ځای باندې هېرېدل خو سوال نه پیدا کړي، پښتنو ذهن کې پروت دی که نه، هر ځای کې لکه دا خبرې دا چغې خلک وهي لکه د مار. نو ستاسو لهجه باندې بیا خوند کې هغه ته دغه د خوله ډېره ښه ورسره کېږي که نه؟ دا زمونږ کلي کې یو سړی دی، نو زه دغه خبرې کوم که نه، ژوندی دی اوس هم. نو زه اکثر دغه په ټیمپو کې لګیا یم. ما له ټیمپوګانې دومره راځي چې ما سره لیکلي پرتې دي 20-25 اندازو باندې زه خبرې کولی شم. خو په دې وجه نه کومه چې ما اسماعیل شهید له یو ډرامه لیکلې ده او ما ورته ویلي وو، اسماعیل شهید زوی ته مې ویلي وو چې دا به دا ټیمپو چې کومه ده ما په کوم انداز لیکلې ده دا به اسماعیل صاحب ته زه ښیم. 245 ټیمپوز دي، نور سره نشته چې په دغه انداز کې هغوی 40 پیرې یو کرکټر وکړو. نو دا ملګرو ته مې ویل چې لکه په بیل انداز به کومه، خو لکه نه شم یاره اوس که یو انداز وکړو ټک د خلکو به نه اخیستی چې په ټي وي وکړي نو ستا هغه فلاپ شو، د ټلویزیون هغه هیټ شو. نو په دغه وجه هغه ټیمپو لا پراته دي. نو دغه یو فن دی، موږ وایو بس خدمت دی. بالکل مخلص صاحب ته هم ناروغ یې، ډېره مننه درنه کومه چې په کمپله کې پروت یو راپام سولې. په آخره کې دې پښتنو ته پیغام څه ده؟ بس وی هغه دغه وی دا صادق صاحب خپل همیشه خپل وي، پردي کله خپلېدی نه شي. وینه چې یو وینه وي هېڅکله بېلېدی نه شي. نو موږ خپل منځ کې یو اغیار که هر څه وی دی، موږ نه د هغوی خبرې منو، نه د بل خبرې منو، او نه د پښتنو ته مې ریکوست دی چې نه ومنئ، ځکه چې موږ یو مخکې م یو اوس هم یو، او انشاءالله 100 کاله پس به موږ یو که خیر. بالکل اکثره پښتانه زه دغه پیغام تاسو در کوم دوستانو، دغه په ټیک ټاک یا په فیسبوکونو کې ځینې خلک هغه نفرت خوري. دا خلکو ته د دوی خلکو هدف څه ده؟ دوی خپل ځان مشهوري یول، دوم دا چې خپلې پیسې ګټي یوټیوب نه خپلې پیسې ګټي او ځان مشهوري. د دوی خبرو پسې مه ګرځئ، که هر کله پسې راتله زه خو وایم چې هغه آی ډي او پیج مو ریپورټ کوئ، ځکه دا خلک باید ختم شي. مخلص صاحب زما دغه کتاب تقریبا میاشت کم او زیات وخت کېږي چې راغلی، خدای دې وکړي چې په ډېر سه منظور کې
درته ډالۍ کومې قربان ستا دردونه دې زما شي. نو خدای دې وکړي چې ستا دردونه دې زما شي. ډېره زیاته مننه مصطفی میاخیل روره، او خوشحاله شوم چې ته لکه مطلب دا چې شاعري هم کې، نو په کار ده چې دغه شان خلک راشي مخې ته، او د هغې وجه دا ده چې هغوی به یو معیاري مرکه به تاسې دپاره راوړي، معیاري خلکو سره به دوی کینی. لکه څنګه چې دوی وایي چې ټیک ټاک، نو دا خو سستی شهرت دی. دې خلکو خو د ټیک ټاک دپاره جامې ویستلې، دوی خو ځانونه بربنډ کړل، دوی خو ځانونه وشرمول. او بیا خاص کر دا هلکان چې کوم دي، دا ځوانان، دا ینګ جنریشن چې کوم دی، قسم دی دوی خو د جهانګیر خبره وایي موږ هسې بدنامي. ګینې په هر کور کې اکټران یو اکټران شته. ګینې تاسو وګورئ ټیک ټاک دغه ژوندی مثال دی. چا هم خپل بچي ته دا ونه چې لکه خدای دې غر کړه دا ته څه کې، دا ته دومره ځان په شرمونو شرمولی، د جینکو په شان ویښته او دا د اجلاګانو په شان، لکه مطلب د نخرې او نازونه. د افسوس خبره ده. اوس خو ځوانان څه کوي چې بوډاګان هم کوي. نو قدرمنو دوستانو، نیم مخلص صاحب چې 400 نه راغلی، پېښور نه راغلی، خپل لوی کور ته تاسې د ده خوږې خبرې واورېدلې. ډېره زیاته مننه به زه له شهباز ماما نه وکړم چې د تل د پښتنو ترمنځ یووالی اتفاق راوستی. دې خوا نه یې ملګري به ولي، یا خوا ته هغې خوا ملګري راولي، دلته ګرځي، چکر ورکوي، د افغانستان پې ګوري، دې خوا نه ملګري وایي دلته پېښور پې ګوري. موږ هم ډېر وخت بعد نه یو تللي، خدای دې وکړي چې موږ هم یوه ورځ بوځي او ملګري را باندې وګوري. نو ډېره زیاته مننه د کوم مخلص صاحب، تاسې نه مننه. خدای دې وکړي چې ښه بیا سئ. قدرمن دوستانو، دا وه زموږ دا ځل نو مخلص صاحب سره مرکه. انشاءالله زموږ تمثیلونه او نور ویډیوګانې هم کتلی شئ. ډېره مننه. خدای پامان.